نو ملګرو اوس درته شارټ کټ ویډیو ښیم انشاءالله دغه کې درته سټیپ بای سټیپ ښیم تاسو به ورته سټیپ بای سټیپ قدم په قدم ټوله ویډیو ګورئ چې پرې پوره ډول پوه شئ. نو ملګرو مخکې له دې چې تاسو پای براوزر ته پای ته لاړ شئ KYC بشپړ کړئ تاسو به مخکې له مخکې بیا چیرې لاړ شئ په پلی سټور ته. پلی سټور کې به پای ولیکئ را اپډیټ به یې کړئ او پای براوزر به ولیکئ اپډیټ به یې کړئ. که پای براوزر مو نه وي ډاونلوډ کړی نو تاسو کولی شئ چې پای پلی سټور څخه دغه را ډاونلوډ کړئ. نو تاسو بیا پلی سټور ته راشئ دواړه ورڅخه اپډیټ به یې کړئ. اینه وروسته بیا تاسو ملګرو کوم ځای ته راشئ تاسو بیا راشئ کروم براوزر ته. کروم براوزر کوم یو دی دغه یو کروم براوزر دی. کروم براوزر ته به راشئ هلته به ورته خپل د ولایت نوم ولیکئ. لکه زه اوس ورته لیکم چې خوست زیپ کوډ. موږ ته به د زیپ کوډ د خوست راوړی چې 2501 دی او د کیبل به ورته ولیکئ چې کوبل زیپ کوډ یا پوسټل کوډ ننګرهار زیپ کوډ یا پوسټل کوډ کوم یو چې زیپ کوډ یا پوسټل کوډ ورته ولیکئ. نو مقصد زیپ کوډ به ورته لیکئ یا پوسټل کوډ. نو کله چې دغه خلاص کړئ بیا به تاسو چیرې لاړ شئ پای ته. پای به راخلاص کړئ چې مونږ KYC بشپړ کړو. تاسو ته لنډه شارټ کټ کې ښیم. نو ملګرو مخکې چې په ویډیو پیل وکړو ضرور ورته لایک او سبسکرایب هم کړئ. ملګرو سره یې هم شیر کړئ. راځو چې په ویډیو ډېره اوږده نه شي راځو پای راخلاصوو چې مونږ KYC بشپړ کړو. څنګه بشپړېږي نوی اپډیټ ورته څنګه KYC کې راغلی. نو ملګرو تاسو به بیا راشئ د 3 ډاټس باندې به کلیک وکړئ. کله چې په همدې ځای باندې کلیک وکړئ بیا به راشئ پای براوزر ته. د نورو مرحلې مې درته ښودلې په نورو ویډیوګانو کې شته. راشئ پای براوزر ته مونږ ډایرکټ KYC ته لاړ شو. بیا به دا به انتخاب کړئ. کله چې همدغه انتخاب کړو ته مونږ کروم براوزر ته بوځي. کروم براوزر څخه به بیک وځئ ورڅخه ووځئ کروم براوزر ته داخل بشئ بیرته به نور زموږ ته به دغلته مرحله خلاصه شي. مونږ به اوس پای براوزر ته بوځي. راغلم پای براوزر ته اوس به راخلاص شي. دلته ملګرو بیا به تاسو دغه ځای بیا پسې ووایئ. مرحله روانه شوه کار یې ونه کړو بیا به دا ځای پسې ووایئ. بیا دغه روان شي اوس مونږ ته راخلاص کړي. که چېرته راخلاص نه شو هلته بټن درکوي هغه بټن به بیا ورپسې ووهئ. اوس مونږ ته راخلاص شي وګورئ راخلاص شو. اوس به مونږ څه کوو دا کې KYC کوو. را به شئ کوم ځای ته KYC ته. دغه KYC دغه ده مونږ به KYC وکړو ځکه چې مونږ KYC کوو. د نورو مرحلې مې درته ښودل دي انشاءالله نورو ویډیو هم پرې اوس به مونږ ته KYC راخلاصه کړي. نو دلته ملګرو مونږ ته وایي چې تاسو څخه د تذکرې عکس غواړو ID کارت. بیا به تاسو نیکسټ باندې کلیک وکړئ. مونږ ته چې دلته مونږ ته معلومات راکړئ. بیا به تاسو نیکسټ باندې کلیک وکړئ. د مخ څخه سکین درڅخه اخلي. بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. بیا مونږ ته پای براوزر راکوي. را به شئ نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې نیکسټ باندې تاسو کلیک وکړئ دلته مونږ ته راکوي 3 مرحلې. دا 3 مرحلې مونږ تاسو بشپړوو. اوله مرحله د تذکرې ده. تاسو ته وایي چې تذکره په همدې ډول مخ او شاته دلته خړه باید نه وي دلته صفا باید وي دلته علامې باید ولري. تاسو KYC بشپړ کړئ باید خړه وانه اخلئ. را به شئ I am agree دا به انتخاب کړئ. وبخښئ ملګرو لومړي قدم کې به تاسو راشئ دا چې کله تاسو ووهئ دلته به تاسو ورته پاسپورټ مې چې وي که پاسپورټ تذکره کوئ پاسپورټ به انتخاب کړئ. ډرایور لیسنس مې وي که ډرایوري لیسنه به انتخاب کړئ. یا مو کمپیوټري تذکره وي کمپیوټري تذکره به ID کارت. ما سره خو کمپیوټري تذکره ده زه ID کارت انتخابوم. نه پاسپورټ لرم او نه د موټر لیسنس لرم. که هغه کمپیوټري تذکره نه لرئ یا موټر لیسنس یا پاسپورټ هغه به ورته انتخاب کړئ. زه راځم د ID کارت ورته انتخابوم. کله چې ID کارت انتخاب کړو I am agree زه موافق یم دغه باندې به کلیک وکړئ. کله چې په همدغه کلیک وکړئ لږ به ورته انتظار شئ چې موږ ته د تذکرې صفحه راواړوي. نو ملګرو دلته موږ ته تذکرې صفحه راوغوښته چې دلته صفحه باید وخوستل شي. بیا به راشئ په همدغه باندې به کلیک وکړئ. کله چې په همدغه باندې کلیک وکړئ دلته تاسو خپله تذکرې ورته راواخلئ. نو ملګرو زه دلته کمپیوټري تذکره ورته رااخلم تذکره ورته صفحه سکین کوم. نو ما ملګرو تذکرې څخه عکس واخیستو تاسو دلته کتلی شئ. نو ملګرو تذکره باندې باید سیره یا کوم خړ بل څه هلته باید رانشي صفا سوتره رااخیستل شي. یک یې ور کله چې صفا کړئ یک یې ور بټن ووایي دوباره بیا مه وهئ. یک یې ور ووایي لږ ورته انتظار شئ خپل عکس راوړي. دا به تاسو څنګه کوئ نیکسټ به یې کړئ. دا مرحله د یوې مرحلې پوره شوه. نو زه اوس دلته راځم دلته خپل دویم مرحلې ته وغوښتم تاسو دلته کتلی شئ دا یې نوی اپډیټ دی. بل هغه کې بل هغه کې ویډیو مې چې کړې وه نوی اپډیټ چې نه و ورته هغه کې بیا ډېره بدله وه. نو راغلم دویم هغه ته هلته به تاسو څه ورته ولیکئ. هلته درته لیکي چې فرست نیم نوم به ورکړئ.
میډل نیم منځنی نوم خو افغانستان کې منځنی نوم څوک نه لري، دا به پرېږدئ. لاست نیم تخلص، جنرال دغه او د تذکرې نمبر، تذکرې په کوم کول کې د خدمېدلو نیټه او دلته درته کنټري، هیواد، ادرس د کوم ځای، سیټي درته ټول ښایي. دغه درته ښایي چې زیپ کوډ د خپل ولایت زیپ کوډ دا به ورته انتخاب کوئ. به نیکسټ وایي. زه دغه مرحلې ټولې پوره کوم. اول کې زه ورته لیکم چې خپل نوم ورته لیکم، صحیح دی. د تذکرې په مطابق تذکره کې څه نوم وي هغه نوم به ورکوئ. ملګرو د څونو عددونه مو ولیکل ته به خپل نوم ورکړو. دا تاسو کتلی شئ خپل د تذکرې په مطابق مو خپل نوم ورکړو. میډل نیم منځنی نوم خو مونږ نه لرو، هلته هم تخلص ورکړو خپل ته. جنرال میل فیمیل میل ورکړو خپل، او دلته ډیټا اف برډ دلته به خپل تاسو د هغه تذکرې په مطابق خپل د زیږېدو نیټه به ورکړئ چې تاسو په کوم کال زیږېدلي یې هغه مو ورکړو. تذکره کې هم لیکلی دی دلته. نو دغه ځای کې ډاکومنټ آی ډي نمبر غواړي، په همدغه ځای کې دلته به تاسو تذکرې په مطابق آی ډي نمبر ورکړئ چې 1403 او داسې نور مخته چې دا تذکرې په مطابق د تذکره کې شته. نو دلته کوډ دی. دلته د ایکسپایر تاریخ پخوا چې چا کمپیوټري تذکرې جوړې کړي دي هغه ایکسپایر تاریخ نه لري. که چېرته تاریخ نه لري، ایکسپایر تاریخ مې پخوا مو جوړ کړی وي کمپیوټري تذکرې، نو بیا به دغه بټن ووهئ، دا بټن چک مارک وورئ. او که چېرته یې لري بیا به دغه چک مارک نه ډیکوئ، نو بیا به دلته تاسو تاریخ ورکړئ. نو ما خو تاریخ ورکړی دی، ما چک مارک نه ډیکومه ځکه چې ما خو دغه دی تاریخ ورکړی، ایکسپایر تاریخ مې لري، تذکره مو جوړه کړې. نو دې ځای پورې مو بشپړ کړم مکمله مرحله. اوس راځم د لاندې بشپړه کوم چې د لاندې ځای کې څه غواړي. نو ملګرو تاسو اوس راشئ، دغه چک مارک پرې خو مو ډکې کړی وي، چک مارک نه ډکوم. دلته کنټري خپل هیواد نوم، دلته ادرس خپل ادرس کوم ځای کې د خپل هیواد کې خوست، بل ادرس دویم ادرس درڅخه غواړي. یوه ورځ تاسو په خوست کې، دویمه ورځ په کابل کې یې، دریمه ورځ په هرات کې یې. زه ورته خوست لیکم، زه دویم ورته ځای نه لرم. سیټي د خپل د ښار نوم هغه هم ورته خوست لیکم. دلته سټیټ پریونسي دا تاسو ایالات ښیي، ایالات خو په افغانستان کې نشته، خو لکه امریکا کالیفورنیا ایالات او داسې نور ایالتونه. نو دلته زه خپل خوست ورته لیکم. دلته زیپ کوډ درڅخه غواړي. د خوست زیپ کوډ چې دی 2501 دی، د کابل 101 دی فکر کوم، او داسې به تاسو په کروم براوزر کې ورته ولیکئ. بیا به کله دا مرحله تاسو مکمل ډول بشپړ کړئ، نو بیا به تاسو راشئ نیکس باندې به کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو کتلی شئ موږ درېیمې مرحلې ته پکې راووتو. دلته تاسو څخه مخ سکین غواړي، مخ درڅخه سکین کوي، مخ باید صفا وي، څېره باید نه وي، ماسک باید نه وي، نو باید دلته صفا راشئ، ځکه بیا اوکې، او که نه وي بیا دا شئ. نو را به شئ ایم اګري به انتخاب کړئ، ریډي ایم ریډي، زه تیار یم. را به شئ تاسو به دا انتخاب کړئ. نو ملګرو کله چې دا انتخاب کړو بیا به راشئ ملګرو دغه سټارټ باندې به کلیک وکړئ. زه ورته خپل مخ صفا سوتره او کومه څېره باید چې شی نه وي هغه کې سکین کوم. نو ملګرو ما ورته مخ سکین ټول واخیسته. نو د مخ سکین مې ورڅخه ټول واخیسته. ما اول مخ ورته کتل، بیا ښي طرف ته هغه شی ورته ورکړو، ښي طرف ته مخ، هغه چې کله ګرین شو شین به شو، بیا چپ طرف ته مخ، بیا پورته، بیا لاندې. دا مرحلې به ورته پوره کړئ. صحیح ده ملګرو. نو اوس مونږ مرحله روانه ده چې ډن به شي او KYC به خلاصه شي انشاءالله. اوس یې ګورو ملګرو. دلته دوه مرحلې بیا هم راکړې. تاسو کتلی شئ دلته درته وایي چې تاسو هر څه صحیح دي یا نه. تاسو به هر څه وګورئ چې صحیح دي یا نه. که صحیح نه و، کوم څه کې غلطي پکې وه، د قلم نشان ووایي هغه پکې سیخ کړئ. که صحیح و نو نیکسټ باندې به کلیک کړئ. زه یې نیکسټ کوم. نو زموږ ته د نورو مرحلې راشي. دلته به ګو باک اینډ چک دلته ملګرو خپل عکسونه چک کړئ. طریقه تاسو دلته کتلی شئ همدغه عکس درته ښایي. که چېرته خراب وي دا قلم نشان باندې کلیک کوئ او عکس ورته چینج کړئ. دا قلم نشان باندې کلیک وکړئ، عکس ورته چینج کړئ. او د تذکرې مخ او د تذکرې شاته او د تذکرې شاته عکس چې کوم ما ورکړو که نه، کله چې تاسو مخ ورکړئ هغې لاندې ولته زه درته ویډیو کې درته ښیم چې دلته د تذکرې شاته ورکړئ. کله چې تاسو د مخ ورکړئ دا یس کړئ، یعنې وروسته لاندې بیا درته لیکلی چې پوټو اټو هغه نه بیا کلیک وکړئ، بیا به تذکرې شاته ورکړئ ښه صفا سوتره. یعنې وروسته د بله مرحله کې درته ښایي چې مخ سکین ولې او شاته پوسټ دا کتل درته ښایي. نو ملګرو کله چې تاسو وکړه دا دوه مرحلې بشپړ شوې، بیا به راشئ همدغه باندې به کلیک وکړئ.
ملګرو تاسو درته نو ایس ډیټا درته راواړوي او بل یس ډیټا به تاسو به یس باندې کلیک وکړئ نو دلته مرحله به روانه شي. نو اوس ملګرو موږ ته دغلته صفحه راواړوله چې زموږ KYC بشپړ شوه. نو ملګرو زموږ KYC چې بشپړېږي نو دوی لپاره بشپړ شوه. موږ ته چې کله شنه کوي اول خو خړه وي، بیا یې درته اسماني شنه کړي، بیا یې درته شفتالي شنه کړي. نو کله چې موږ ته شفتالي شنه کوي نیم ساعت ټایم نیسي. د چا مرحلې چې کله کېږي 1 کال 2 کاله شپږ میاشتې په وځي بیا دوی ته کېږي. نو په دا طریقه چې تاسو کله لاړ شئ تاسو ته په نیم ساعت کې کېږي. موږ ته دغه وکوله بیا به دغه دلته یې درته لیکلی دی چې تینک یو مننه، بیا به تاسو راشئ دا به ووایئ زموږ KYC بشپړه شوه. نیم ساعت بعد به موږ KYC پوره ډول بشپړ شي. نو تاسو دلته کتلی شئ زموږ KYC به اوس همدې څخه واوړي پوره به بشپړ شي. نو انشاءالله چې نیم ساعت وځي زموږ KYC به پوره ډول بشپړ شي. همدغه خط به دې ځای ته راورسېږي. نو ملګرو زه ویډیو سټاپ کوم، نیم ساعت وروسته زه بیا ویډیو پلی کوم. ګورم اومه مرحله چې زما اومه مرحله کې KYC شفتالي شنه دا رقم ته شنه ته وختې دی شفتالي شنه ته، او که همدا رقم ته اسماني شین کې پاتې ده اومه مرحله بیا ګورو. زه ویډیو سټاپ کوم بیا لږ وروسته ګورم چې زما KYC بشپړ ده او که نه. نو ملګرو اوس راځو چې وګورو چې مونږ اومه مرحله KYC شفتالي شنه ته وختې ده او که نه. را به شئ بیا دغه باندې به کلیک وکړئ. دا باندې کلیک وکړو بیا به راشئ په همدغه باندې به کلیک وکړئ. اوس یې ګورو چې زموږ مرحله پوره شوې ده که نه. اوله مرحله بالکل صحیح ده، دویمه صحیح ده، دریمه او څلورمه او دا پنځمه شپږمې ته به واوړو، اومه هم شنه شوې ده بالکل مو ملګرو. نو ماته بیخي زیات مبارک وي. نو ویډیو مو سکیپ کړې وه، نیم ساعت 25 منټه ووته، ما ویډیو پلی کړه. نو تاسو کتلی شئ زما اومه مرحله KYC کمپلیټ شوې ده. نو اول وار کې نو داخلته خړه وه، دویم وار ته چې شوه داخلته شوه. کله چې ما KYC وکړه نو ماته زرغونه شنه شوه. تر اولې نه تر اومې پورې زما مرحلې ټولې کمپلیټ شوي دي. نو پاتې شوه اتمه نهمه مرحله. اتمه مرحله به انشاءالله یوه 2 ورځو کې اتمه مرحله هم داخلته شي. نهمه مرحله به ډایرکټ دې حالت ته واوړي لکه دا اتمه مرحله چې ده. 2 ورځې بعد به هم نهمه مرحله داخلته شنه شي. نو زما نه مرحلې به پوره ډول کمپلیټ شي. کله چې کمپلیټ شوې تاسو بیک راووځئ نو دغه ځای ته پایپ مانیټ ته به زما دغه 14 پای ووړي. نو 26 پای راسره دي، ټول نه دي راسره دي، 26 قبول دي، 14 کمپلیټ شوي دي او پایپ براوزر ته نه دي وختي. نهمه مرحله چې کله بشپړ شي نو پایپ براوزر ته به وروړي. تر ټولو سخته مرحله کومه یوه وي نو تر ټولو سخته مرحله اومه مرحله پای KYC وي. نو KYC زما بشپړ شوه. نو ملګرو ماته د ډېر مبارک وي. تاسو هم راته په کمنټ کې مبارکي راکړئ. نو هر څه مبارکي راکړئ، هغې څخه به انشاءالله زه زیات خوشحال شم. هغو ته به انشاءالله بیخي انشاءالله د ما په رقم ته به ورته KYC بشپړه کېږي. نو ضرور زما کمنټ کې راته مبارکي راکړئ او زما ویډیو در سره لایک سبسکرایب کړئ. مننه ملګرو.